سلامونه دوستانو، جوړ په خیر. بشیر وطندوست یم. د دې ویډیو هدف دا دی چې څنګه موږ کولی شو په انګلیسي ژبه باندې یو چاته وړاندیز وکړو، پیشنهاد وکړو او یا فرمایش یا آرډر ورکړو. د مثال په ډول د ځان لپاره، د بل لپاره، د یو چا سره د کومک لپاره چې موږ غواړو پوښتنه ترې وکړو. نو څنګه کوو؟ په خاص ډول باندې په هوټل کې او یا یو چاته ست کول، څنګه ست کولی شو په انګلیسي ژبه باندې. Would you like something to drink؟ تاسې غواړئ چې یو څه وڅښئ یا یو شي ته مې شوق کېږي چې وڅښئ. Would you like me to open the door؟ زه دروازه ستاسو لپاره خلاصه کړم. Can I help you؟ کولی شم ستاسو سره کومک وکړم. Can I give you a hand؟ تاسې زما کومک ته یا مرستې ته ضرورت لرئ. Let me help you؟ اجازه راکړئ چې ستاسو سره کومک وکړم. Would you like me to drop you؟ آیا تاسې غواړئ چې تاسې زه ورسوم په موټر کې یا په موټر سایکل باندې. Do you want some more tea؟ تاسې نوري چای هم غواړئ چې وخورئ یا وڅښئ. Do you want me to turn down the TV؟ تاسې غواړئ چې د تلویزیون هوا ورکمه کړم یا ورکمه کړئ. I would happy to take you to the airport؟ زما لپاره هیڅ مشکل نه ده چې تاسې زه میدان هوایی ته ورسوم یا بوزم. May I offer you a cup of coffee؟ کولی شم زه ستاسو لپاره یو ګیلاس کافي فرمایش ورکړم یا راوغواړم. او همدارنګه yes please، هو مهرباني وکړه. Yes I would love to have a cup of coffee. هو زه غواړم چې یو ګیلاس کافي یا قهوه وخورم. Yes that would be great. او دا به بالکل ښه یا مننه درڅخه کوم. Yes please that would be lovely. دا به ډېر ښه یا به د ستاسې مهرباني چې زما لپاره مثلا کافي فرمایش یا د قهوې فرمایش ورکوي. Yes if you wouldn't mind، که تاسې ته تکلیف نه وي مهرباني وکړئ یعنی کافي یا قهوه راته فرمایش کې آرډر کړئ. That's very kind of you. تاسې ډېر مهربان یاست، یا ستاسو څخه مننه کوم. That sounds nice. دا ډېر ښه نظر دی یا ستاسو نظر د قدر وړ دی یا د مننې تشکر څه کوم. Thank you. I would like to، ډېره مننه یا مننه، زه غواړم چې کافي یا قهوه وخورم وڅښم. No thanks، کې نه غوښتله یا مو نه غوښتله. No thanks، نه غواړم مننه. It's okay. I can do it myself. زه کولی شم چې زه په خپله باندې دا کار یا فرمایش ترسره کړم یا ورکړم. Thank you for your kindness but I can do it myself. ستاسو د مهربانۍ څخه مننه کوم، زه په خپله باندې کولی شم چې دا کار ترسره کړم. Don't worry I can do it. تشویش مه کوئ، زه کولی شم درته. I appreciate that but I can do it myself. ستاسو څخه قدراني کوم، ستاسو څخه مننه کوم، زه په خپله دا ترسره کولی شم. دوستان په کوم ځای کې پوه شوي ناست یا کوم سوال لرئ، تاسې کولی شئ چې ما ته کمنټ کې ولیکئ او یا پوښتنه لرئ پوښتنه په کمنټ کې راڅخه وکړئ. او مهمه دا ده چې زما چینل سبسکرایب کړئ او تعقیب کړئ د نورو دوستانو ملګرو سره. هغه څوک چې غواړي انګلیسي زده کړي، په انګلیسي ژبه باندې خبرې وکړي، نو زما د چینل ته ریکمند کړئ او زما چینل یې سبسکرایب کړئ او د دوی سره شیر کړئ. تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان.